د ونو په اړه حیرانوونکي معلومات. آیا تاسو په دې پوهیږئ چې ونې کم کارونه کوي او د دوی کم کارونه ډېر حیرانوونکي دي؟ د دې موضوع د ښه پوهېدلو لپاره د روحي یوټیوب چینل سره اوسئ. دې موضوع خو ټول پوهیږو چې ونې اتموسفیر نه کاربن ډای اکساید جذبوي، چې د ونو دا کار زموږ په رواني حالت ډېر زیات تاثیر لري. د ځمکې په سر د ونو ډېر ډولونه شته. تقریباً د کم څېړنې پر اساس چې شوی دی، د ځمکې په سر تقریباً 3 بلیونه ونې شته. خو حیرانوونکې خبره دا ده چې په دې ونو کې له نیمایي څخه زیاتې ونې په خاصو ځایونو کې وده کوي، لکه برازیل، کولمبیا او اندونیزیا. دغه هېوادونه د ونو ډېر ډولونه لري، خو دا باید ووایو چې د انسانانو د تمدن له پیدایښت سره 46 سلنه ونې شمېر کم شوی دی. بله مهمه موضوع دا چې هر کله چې اقلیم بدل شي، نو ونې د اقلیم د بدلیدو سره مهاجرت کوي. دا خو ښکاره خبره ده چې ونې خپل ریښې نه باسي او بل ځای ته نه ځي، خو د موجودیت ساحې یې بدلیدلی شي، چې له همدې سره اقلیمي فشارونو ته غبرګون ښیي. په 2015 کال کې چې کوم څېړنه شوې وه، دا یې ښودلې ده چې متحده ایالاتو کې له ختیځ نه لویدیځ ته ډېر شمېر ونې مهاجرت کړي دي. ونې نه یوازې دا چې سیوری رابخښي، هغوی د حرارت بدلونونه هم عیاروي، د لمر وړانګې جذبوي او د پاڼو له لارې هوا ته اوبه ورکوي. د ونو مهم کار هغه دا چې د اقلیم څخه کاربن ډای اکساید جذبوي. له دې کبله د هوا بدلون په وړاندې مبارزه کوي. هغه په پاڼو کې د هوا مضر ګازونه تصفیه کوي، لکه نایتروجن ډای اکساید، سلفر ډای اکساید او داسې نور مضر ګازونه. ونې زموږ سټرس یا فشار کچه راکموي او زموږ په روغتیایي حالت اثر لري. ونې سره وخت تیرول او له هغوی څخه ساتنه کول د وینې فشار کموي او امیني سیستم قوي کوي او د انسان خوب ښه کوي. ونې ډېر مهم کارونه کوي، خو آیا تاسو په دې پوهېدئ چې ونې یو له بل سره خبرې کوي؟ یو ډېره حیرانوونکې موضوع ده. ځنګلونه د ارتباطاتو خپل ځانګړتیاوي سیستم لري چې د انټرنیټ په څېر تر ځمکې لاندې تېرېږي. دغه سیستم د غذایي موادو د جذب او له وچکالي او ناروغۍ د خبرداري ورکولو رول هم لري. ارتباط تر ځمکې لاندې د شبکو په واسطه ټینګول کېږي او له همدې سیستم یا شبکې څخه یو بل ته اوبه، کاربن او غذایي مواد لیږي. مننه.